د افغانستان ځواکونو د ډیورن فرضي کرښې اخواته پوځي پرمختګ ترسره کړی. د ډیورن فرضي کرښې څخه یې اغزنتار د افغان ځواکونو لخوا وشکول شو او د پاکستان ګڼ شمېر تاسیسات د افغان ځواکونو لاس ته لوېدلي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړی په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. د راپورونو له مخې د افغانستان د سرپرست حکومت ځواکونو د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر پوله د ډیورن کرښې په ځینو سیمو کې پراخ پوځي تحرکات ترسره کړي. د سرحدي سیمو ځایي سرچینې وایي چې د طالبانو ځانګړو قطعاتو د شپې ناوخته عملیات پیل کړل او د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان له لوري لګول شوي اغزن تارونه پرې کړل او په څو برخو کې د خنډونه له منځه یوړل. سرچینې زیاتوي چې وروسته له دې اقدام څخه د طالبانو ځواکونو د کرښې اخوا سیمې ته واوښتل. د راپورونو له مخې د عملیاتو پر مهال د پاکستان د پوځ څو سرحدي پوستې هم د طالبانو لخوا ونیول شوې. دغه پوستې چې د سرحدي امنیت لپاره جوړې شوې وې د طالبانو ځواکونو تر کنټرول لاندې راغلی او په ځینې ځایونو کې د طالبانو بیرغونه هم پورته شول. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د شپې ناوخته راهیسې د سرحدي سیمو په شاوخوا کې د پوځي خوځښتونه او ډزو غږونه اورېدل کېږي. د ځایي خلکو په وینا وضعیت د څو ساعتو لپاره ډېر حساس شوی و او خلک اندېښمن وو چې ښایي پراخې نښتې رامنځته شي. د طالبانو ځینو سرچینو ویلي چې دا عملیات د دې لپاره ترسره شوي چې د دوی په وینا د افغانستان پر خاوره لګول شوی اغزن تار د منلو وړ نه دی. د دوی په وینا د سرحدي سیمو خلک له اوږدې مودې راهیسې شکایت کوي چې اغزن تار د هغوی د تګ راتګ او د کرنیزو ځمکو د کارولو مخه نیسي. بل لور ته د پاکستان پوځ ویلي چې د سرحدي امنیت د دوی لپاره مهم دی او د هر ډول احتمالي وضعیت د کنټرول لپاره لازم اقدامات کوي. تر اوسه د پاکستان له رسمي لوري د نیول شویو پوستو په اړه بشپړ جزئیات نه دي خپاره شوي، خو سیمه ییزې سرچینو ویلي چې د پوځ اضافي ځواکونه سیمې ته رسېدلي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.